او نه مړه بس یو سړی نشته ټولې بوتلې نو پته نه چې کم خوا لاړل یارکه دا کم خوا منډې وې یار هېڅ چېرته هم نه ځمه مسلمانه خو داسې کار دی روژه کې به مخکې بجلي وه او اوس دا سویمه ورځ ده بجلي پکې نشته دی نو په دې روژه کې شیطانان تړي که نه نو زه به ګورم هسې نه هغه وابډې والې نه یې تړلي مړه چې دا بجلي څنګه نه راپرېږدي او بجلي خو نی نه ورځمه تپوس یې کومه که نه زه خو ستاسو غم کومه دا تاسو یې چې زما غم نه کوئ او دا د باران هم راګم داسې کار کومه زه به بس یو شیبه خوب به م وکړمه او دا جامې به م بدلې کړم بیا به بس خیر دی ورشمه زه یو شیبه بعد ورځمه او که نه جامو پورې دې رایاد کړل خلک ته کمنټو کې وایي چې د یو جوړ جامې دي او دا بوټان دي دا اړو بدلوي نه نو خلکه خو راته کمنټ یې د مینې نه کوي که نه وي دا بوټان دې م بدل کوو جامې م داسې کار دی مړه چې به دې خلکو ته زه دا وایم چې زما خو به دا دوه درې جوړه جامې دي خو به دا جوړې دي پیل حال نو بس لا دا کار کوي او به دغه بوټان مې دي انشاءالله اختر له به ځان له بوټان علم به بیا به هغې کې سازو ښه یا الله خیر دا راباندې وویل راباندې دا کوټې راغورځوي یا وړو ورګې مړه تاسو نه قرارېږئ چې دا بادوي لا کوم طلاق ایجاد کړي دي یا وړو دا تاسو څه کوئ ستاسو له لاسه د خدای مسلمانانو زمونږ کوټه کې درې برګې ماتې شوې کوشه ماره نه بادي وین مسکیا درته یم کوشه کوشه راکا کاڼې زه په ځای په مانجو کې نښلمه دا څه په د یارې نه ګرځېدی نه شو که نه موټر سایکل مې هم کور ودرو هلکه دا څه ټوپونه واخئ مړه مسلمانانو لږې بادي وي څه مخکې به دا وایي ډزو نه یېرېږو ګولو اوس د مانجو نه یېرېږو چې خدایه پاکه سټ کړم چې ته مانجو نه نغلي یو جق او جوق دی دا ولې لکه دا تا خو هم ډنګورې راغشتي که نه برم په کوټه باندې والي زوله بس را پرېوتو بس دا شی رانه ساز شو بس ماته شو بس ته یو ژوندي مثال شوې په دې کلي کې ګرځه راګرځه او خلکو ته نصیحت یې کوه ما خو د خلکو نه خوب ونه کړ وروره دا ګناه مې د خدای ماف کړي بیا به د بادیو دا کار نه کوم راځه راوړه په مزه مزه دې ډنګورې کې مونږ له درز رانه کې پلار اوس په مونږ په ماته نه کې زه اوس ګناه به ماف شي زه ستازه ښه ته اوس دې میلو ته وګورې دم بادي ورغه شوی دقه یو زوی دی څه اقربان دي نو اقربان نیو خو دا یو زوی م دی راپورې نښتې دی چې بادي وراله واله د دقه یو زوی نه دې پې اوس ځان خلاصې که نه د خدای مسلمانان دا به اوس یا بر اوچتۍ لاندې به رولوېږي خپه به یې ماته شي یا به د ده نه دا بادي وکټ شي څوک بل څوک مسلمان به خراب شي داسې کې د خدای مسلمان چې تا سکول کې داخل کا مدرسه کې داخل کا سکول تم ځي مدرسې تم ځي خو د لوبو ټایم کې دا بادي والو ځئ نو ده په شرمونو موږ وشرمولو 20 کاله بعد د الله پاک دا زوی درکړی دی دقه یو د قاطع نیله دی دا ځان ترې ولې خلاصې کور کې ځان له سوره دښمني ولې ګورې بیا بیا سمورم لاسونه لګي دا زما عمره دا بادي وتې وشله و پرېږده چې ځي هم داسې به لوبې کوي د ړندې سترګې دا یو ښکاره پرېږده چې مزې وکړي او دا تا وله کوم هلیکاپټر هغه شي چې مزې پې وکړي د خدای مسلمانه خو یو بادي ولې وله هغه شي او هغه هم په قرض و اوس پې پرې راوغورځې د کوټې نه د خدای مسلمانه خو پې لاسونه به یې مات شي لرې که ویشله وتې ښه نن به یې اوچته کړي خو زه بیا تېزو شلم یاره دا میلو خو په خبره پې نه شو ته راکه کاکا چې دا پړسه دې وله واغشه که ټیک ته چې لږ چک را چک کړمه ګوره هغه بل دغه فیصل آباد کې به دونه خشتا لږ په دې باندې مړ شو او تاسو نه کېږئ یاره والله تاسو ته ژوندي مثال هم نه ښکاري ما ملګرو که دا ویډیو هم خوښه شوي نو دا مخکې شیر کړئ او یو لایک هم ورکړئ دا مخې م رڼا شه